بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. اوس راځو د نن ورځې په درس پیل کوو. نننی درس مو د اووم صنف د طاقت په هکله دی چې د درس عنوان طاقت دی او دا په 15 صفحه د اووم صنف پورې اړه لري. نو څنګه چې مخکې درسو کې موږ تجزیه باندې کار وکړل چې عدد اولیت څه ته وایي، مرکب عددونه څه ته وایي. اوس راځو طاقت یا توان ته. لکه څنګه چې موږ که چیرې یو عدد نوشته کړو په دې شکل 4 جمع 4 جمع 4 دا نوشته کولی شو 3 ضرب د 4 12 کېږي. په همدې شکل که موږ نوشته کړو 5 جمع 15 جمع 15 جمع 15 1 2 3 4 5 شپږ ضرب 15 په دې شکل موږ نوشته کولی شو. همدغه شکل که موږ په شکل د ضرب یو قسم عددونه ولرو لکه 4 ضرب 4 ضرب 4 دا په خاطر د آسانتیا و په خاطر د چې جای کم ونیسي، وخت کم ونیسي، دا موږ حسابوو 1 2 3 4 په توان دی. دا په دې شکل نوشته کوو. یا که موږ نوشته کوو 15 15 15 15 15 څو دانې سوې 1 2 3 4 5 شپږ 15 په توان دی. په دې شکل نوشته کوو. یعنی دا ټول حسابوو 1 2 3 4 5 که په شکل د ضرب یا نقطه هم په شکل د ضرب ورکوي، که په دې شکل هم ضرب نوشته کوو 15 په توان د شپږو. یعنی په شکل د آسانی موږ له ټولو نه یو عدد نیسو، دغه شپږ دلته نوشته کوو، په شکل د توان نوشته کوو چې همدغه عدد ته طاقت لرونکی عدد وایي چې ای ته قاعده یا بیس وایي او شپږو ته توان یا طاقت وایي او خپله 15 او داسې ویل کېږي چې 15 په طاقت د شپږو یا 15 په توان د شپږو او په دې معنا ده چې شپږ 15 ځله د خپل په نفس کې ضرب شوی. که همدې شکل موږ ولرو فرضاً ولرو عدد ولرو چې 7 ضرب 7 ضرب 7 دا نوشته کولی شو څو دانې دي 1 2 3 و په توان دی 3 او دلته موږ ویلې و ته قاعده یا بیس وایي، 3 ته توان یا طاقت وایي او و په توان د 3 او داسې ویل کېږي چې و په طاقت د 3 او دا معنا لري چې و 3 دفعه د خپل په نفس کې دا ضرب شوی، و 3 دفعه د خپل په نفس کې ضرب شوی. ښه، که په همدې شکل موږ بعض اوقات یو عدد موږ تجزیه کوو او په توان لیکو، په شکل د طاقت لرونکي عدد لیکو. دا چار عدد طاقت لري، طاقت یو ده خو بدون یو په بل طاقت نوشته کوو او بعض جایو کې ضرورت لیږي چې یو عدد له طاقت څخه کو، یعنی طاقت ورکوو. فرضاً که موږ ولرو په دې شکل ولرو چې 2 په توان د 3 دا په دې معنا چې 2 3 دفعې د خپل په نفس کې 2 ضرب 2 ضرب 2 او دا داسې ضربېږي 2 ضرب 2 4 بیا ضرب 2 کېږي 8. موږ د آساني کار لپاره نقطه په معنا د ضرب ښیو البته. ښه، او که چیرې ولرو فرضاً 1 په توان د 5 نوشته کې 1 ضرب 1 څو دفعې 15 ځلې په شکل د ضرب 4 دفعې د 15 ځلې دا دواړه سره ضربېږي 1 بیا نتیجه لري چې 1 ضرب 1 نتیجه څه کېږي 1. ښه، په همدې شکل که موږ ولرو چې 10 په توان د هر عدد چې 2 10 ضرب 10 چې که ضرب کړو 100 کېږي. یعنی دغه هغه عددونه دي چې موږ له طاقت څخه ښکوو. ښه، که چیرې موږ یو عدد په طاقت نوشته کړو هم موږ کولی شو چې
په طاقت یې نوشته کړو. که چېرې موږ ولرو چې 2/3 په توان د 2/3 ضرب 2/3 کېږي. 2 د په همدې قاعده، یعنې 2 او 2 4 3 او 3 9. دا لاندې صنفو کې لوستلي. په همدې شکل مختلف عددونه موږ کولی شو چې له طاقت څخه وښکو. فرضاً که موږ ولرو چې ا په توان د 5 دا نوشته کولی چې ا ضرب د ا ضرب د ا ضرب د ا ضرب د، یعنې هر شی کولی شو چې په دې شکل له طاقت څخه یې وښکو. ښه، که چېرې موږ ته داسې یو محاسبه سوال راکړي چې نوشته کې چې 2 په توان د 4 فرضاً دلته نوشته کې 14. ښه، دا وخت موږ محاسبه کولی شو چې 2 په توان د 4 نوشته کړو په شکل د طاقت یې وښکو، یا دا په طاقت تبدیل کړو یا دا طاقت یې رفع کړو. 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 دا کېږي 14. ښه، 2 او 2 4 4 2 8 8 او 2 14. 14 تقسیم د 14 څو کېږي؟ 1. په دې شکل موږ یا که موږ یو محاسبه کې ولرو فرضاً 2 په توان د 3 منفي 1 ضرب 2 جمع 3 1 ضرب 10 مساوي څو کېږي. موږ دلته ضرورت دې ته لرو چې اول باید چې یو عدد چې طاقت دار بې طاقته نوشته شي، په شکل د ضرب نوشته شي، وروسته لږ ضرب کار کېږي، بیا جمع تفریق. اول عملیه د له طاقته به بې طاقت نوشته کوو، طاقت نه خلاصوو. یعنې دلته یو ضرورت ده دې سوال کې، که چېرې تاسې دا شی زده نه وي چې یو عدد له طاقته رفع نسي کړی، دا نسي کولی چې په دې باندې کار وکړي. دا موږ نوشته کولی چې څنګه 3 دفعې دغه 2، یعنې 2 ضرب 2 ضرب 2 منفي 1 ضرب 2 جمع 1 ضرب 0 مساوي څه کېږي. دلته موږ اول 2 عدده 3 عدده په شکل د ضرب دي، په شکل د ضرب ضربوي، وروسته لږ جمع تفریق کار کوو. دا کار نه کوو چې 2 4 4 2 8 8 منفي او دا غلط. اول دغه ټول عددونه ضربوو، دا عددونه ضربوو، دا عددونه ضربوو، بیا وروسته لږ جمع تفریق څخه کار اخلو. 2 ضرب 2 4 4 ضرب 2 8 منفي 1 ضرب 2 2 1 ضرب 0 هر عدد ضرب 0 0. اوس دې عملیه کې موږ هغه نه لرو، ضرب نه لرو، جمع تفریق لرو. اوس که وایي چې له 1 سره شروع کړو 8 منفي 2 6 جمع 0 6. دې سوال کې موږ ضرورت دته څه ده؟ که دغه موږ اول کار چې کوو دا له توانه ښکو، 2 ضرب 2 ضرب 2 بیا 1 ضرب 2 خپله نوشته کوو، دا په خپله نوشته کوو. دغه په ضرب تبدیل کړو، دغه کار موږ نور په خپله انتقالوو، تکرارا انتقالوو، دا په خپله نوشته کړه. وروسته لږ ګورو چې ضرب او جمع تفریق څه دی سوال کې. دا څنګه ساده کړو؟ اول دغه 3 ضرب، بیا دا 2 ضرب، بیا 2 ضرب، جمع تفریق سره به غرض نه لرئ. 2 ضرب 2 4 4 2 8 1 ضرب 2 2 1 ضرب 0 0 وروسته لږ 8 منفي 2 6 جمع 0 0 کېږي. نو په دې لحاظ موږ کولی شو چې یو عدد په توان نوشته کړو او یو عدد په شکل د له توانه بیرته رفع کړو، توان یې خلاص کړو. ښه، دلته په تمرین کې بعضې سوالونه راغلي دي چې وایي 2 1 2 3 4 5 5 دفعې ضرب حاصل مساوي کېږي له چی سره؟ 1 2 3 4 دا 5 په شکل د ضرب. دلته اکس هدف ده چې ضرب ده. ښه، مساوي کېږي له 5 په توان د 2 په توان د 5 25 شپږدېرش. ښه، دلته که موږ داسې نوشته کولی شو، دا په یو طاقت لرونکي عدد باندې نوشته کوو. څو دانې؟ 1 2 3 4 5 2 په توان د څو تعداد یې په دغلته نوشته کوو. که 2 په توان د 5 څه معنا؟ 5 دفعې 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 په دې شکل موږ نوشته کوو. ښه، دلته جواب ستا چې جواب د
ای صحیح ده د سلو لاسو کولای شو چې موږ بعضې عددونه له طاقت څخه رفع کړو فرضاً موږ کولای شو 2 په توان د 2 5 په توان د 3 ټول طاقت رفع کړو 2 په توان د 2 2 ضرب 2 5 په توان 5 ضرب 5 ضرب 5 اوس وروسته هغه دا دواړه سره ضربو 4 بیا 4 له 5 سره شل له 5 سره سل بیا سل له دې 5 سره 5 ضرب 0 0 5 جواب څه ده یعنی دغه عدد او دا عدد معادل دي عین خبره ده ښه ګرانو زده کوونکو نننی درس همدلته پای ته ورسید تاسو کار خانگی به دغه تمرین په هکله وي چې په شپږ دېرشمه صفحه کې راغلی د تمرین دویم سوال ده دریم سوال څلورم سوال پنځم شپږم سوال او دا سوالونه به پرې کار وکړئ په مخه هم ښه نن درس همدونه و